देखम امنیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو د پاره یو بل تعویز راوړو یو داسې تعویز ما راوړلو چې دا چې کله تاسو وګي او د چا د پاره هم یو کوي نو دا به بالکل داسې لګي لکه تاسو چې تیر په نشانی لګي نو ان شاء الله چې کله دا تعویز تاسو ولیکي او تاسو ته خپل مقصد د پاره نو ان شاء الله تاسو مقصد به حاصل شي دا تاسو هلک د پاره هم کولای شي جنې د پاره هم کولای شي بلکې دا تاسو چا د پاره هم کولای شي د تعویز ورځ نه د مقرر او نه د تعویز څه چال شته دا تاسو کله هم کولای شي او سټیم هم کولای شي او د دې کولو لپاره اول پکار دی چې تاسو او د سو کوي بیا د قبله طرف ته مخ کوي او ځان پورې خوشبو ولګوي او دا تاسو کم یو کلر سره هم لیکلی شي د کلر خاص ضرورت نشته ده چې تاسو سره کم یو کلر موجود وي نو تاسو هغه کلر سره دا تعویز جوړولای شي دا تعویز تاسو چې کله ولیکئ نو ځان سره به کېدئ یعنی خپلې بټوې کې به تاسو کېږدئ نو ان شاء الله چې دا تعویز تاسو سره وي تاسو کار به وشي او د تعویز کې د مور د نوم هم ضرورت نشته د محبوب د نوم هم ضرورت نشته بلکې د تعویز کې د نومونو هیڅ هم ضرورت نشته خو چې کله تاسو چا د پاره لیکئ یا هلک وي یا جنۍ وي نو تاسو ته پکار ده چې تاسو خپل تصور کې مها وساتئ یعنی په خپلو سوچونو کې هغه وساتئ چې سټیم کې دا تعویز چا د پاره جوړوئ نو ان شاء الله جہاں بس تاسو په محبت کې لیونی شي کها هلک وي کها جنۍ وي کها کمای ورشته هم وي د خواخي د انګور یا د خزي د خاون یا د یار دوست یا د مینی محبت بلکې هر ورشته چې تاسو غواړئ چې زموږ په رشتو کې مینی محبت وي نو تاسو دا تعویز ولیکئ او ځان سره په بټوي کې کېدئ خو چې چا د پاره کوي دا غت تصور په د تعویز کې لازمي دی یعنی هغه وو په خپل دماغو کې ساتئ نو ان شاء الله تاسو کار وو وشي اور که تاسو غواړئ چې زه د تعویز تاسو ته اجازه درکم نو اجازت اغستلو د پاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت ملو شي بیا چې کله تاسو دا تعویز ولیکئ نو ان شاء الله دا خپل کار 100% سره کوي او که تاسو اجازت وانه غستلو او تاسو دا تعویز ولیکلو نو دا به تاسو ته ډیر زیاته مسله پیښ شي بیا به د اس توړ هم نه وي بیا به ډیر زیات تاسو ته تکلیف او پریشانی درپیښ شي نو دینه بهتره ده چې تاسو د تعویز اجازت واخلئ ما د اجازت اخیستلو لپاره اسانه طریقه تاسو ته ښودلې ده تاسو ته په کمنټ کې د اجازت اخیستلو هیڅ ضرورت نشته تاسو صرف زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ اور تاسو د ما ټولې ویډیوګانې چې کله ګورئ نو تاسو اول چال زده کړئ بیا مغه د بعد خپل مسلې د پاره خپل پسندیده تعویز استعمال کړئ ولی چې په د چینل کې وو تاسو ته د هرې وی مسلې حل ملاويږي نو تاسو زما چینل نه پیدا اوچته کوي دا سه نور چینلونه هم ډیر دي خو زه پښتو زبان کې او تاسو بالکل ډیټیل سره پوهوم یعنی چې کم یو چال د تعویز وی یا کم یو طریقه هم وی نو زه تاسو بالکل په آسان الفاظو کې پوهوم اور اول ویډیو درې څلور ځل وګورئ چاله ازدا کوي بیا هغه د بعد تعویز لیکئ نو ان شاء الله تاسو کار بو کیږي اوس جړېږئ ما خپل امیدونه قائم وساتئ اور خپل محبوب حاصل کړئ اوس محبوب حاصلول تاسو په لاس کې دی چې کله هم تاسو کوم یو تعویز هم وکړئ د هغه ذکر به چا سره نه کوئ او چې کله تعویز لیکئ نو کوشش کوئ چې تاسو څوک نه ګوري په بله ویډیو کې به ملاویږم په لوی الله مسپارم الله